تیر درې ورځو نه په سوات کې چې دی حالات ښه نه دي او د هغې له وجې چې دی په خلکو کې یو ځل بیا هغه یره چې د هغه خوره شوي ده او خلک د دې یرې سره مخ دی چې خدای مکا بیا د 2008 2009 هغه حالات بیا دلته جوړ نه شي، دلته بیا دماکې ونه شي. په دې هکله د حکومت لخوا یا زموږ د ضلعي انتظامیې او د پولیسو لخوا هم څه صحیح سوال جواب نه کېږي. په هغه وجه باندې هم خلک چې دی هغه ډېر زیات پریشانه دي چې دا روان څه دي، دا به کېږي څه او دا چل سره روان دی. تېره ورځ د پنځم په ورځ د سوات تحصیل کبل په بربانډۍ سیمه کې بره غریزه علاقه ده کوټ کې، هلته کې د امن کمیټې په غړي باندې یو بمي چاودنه وشوه چې پکې د امن کمیټې غړی ادریس خان ورسره 2 پولیس او 15 عام تنان چې په هغې کې په حق ورسېدل. هم په دغه ورځ باندې بیا په مټه کې د موبایل کمپنۍ 7 تنان چې هغه اغوا کړی شو او د هغوی نه د 10 کروڑ روپو تاوان وغوښتی شو. دغه شان د خوازخیلې چې کوم ایم پی ای دی سردار خان، هغوی ته هم دمکي میلاو شوي وه، خط ورته راغلی و چې تاسو موږ له تاوان راکئ، که نه موږ به تاسو ووجو یا به تاسو اغوا کړو. دغه شان د خوازخیلې د پی ټي آی یو بل غړی دی، هغوی ته هم دمکي میلاو شوي ده او د تاوان مطالبه ترې شوي ده. نو د دې واقعیتو له وجې په سوات کې چې دی یره چې د هغه خوره شوي ده او خلک ډېر زیات پریشانه دی. او هم د دې سره سره پرون په مینګوره ښار کې چې دی یو مظاهره هم شوې وه د امن دپاره. د سیویل سوسایټۍ کوم غړي چې دي هغوی مظاهره کړې وه او هغو دا ویلي وو چې مونږ په دې سیمه باندې نوره دهشتګردي ترهګري نه غواړو، مونږ امن غواړو. خو بیا هم خلک چې دی هغه ډېر زیات پریشانه دی او د هغې وجه دا ده چې د حکومت لخوا د سیکورټي ادارو لخوا او د پولیسو لخوا څه جواب څه صحیح سوال جواب چې دی هغه مخې ته نه راځي چې دا روان څه دي او دا کېږي څه.